یوه غټه ښځه ولې بیا 80 متره ژورې ساه ته ولوېدله. له ماشومانو وروسته اوس ولې د غټانو وار دی؟ چېرته دغه ساه سرلوڅې پاتې وه؟ او د دې ترڅنګ دا چې شیخ عبدالباقي حقاني بیا د پوهنتونونو په اړه څه ویلي دي، دغه مهمې خبرې په ویډیو کې وګورئ. او که مو سوله افغان چینل تر څو نه وي سبسکرایب کړی، د ویډیو له کتلو مخکې اول سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. لومړی راځم دې ته چې کندهار کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې یوه مېرمن 80 متره ژورې ساه ته لوېدلې ده. د هغوی په خبره دا مېرمن پرون ماښام د خاکریز ولسوالۍ سیمه کې یوې ساه ته ولوېده. د سرچینې په خبره تر اوسه دغه مېرمن ژوندۍ ده او د مرستې غوښتنه کوي. سرچینه زیاتوي چې د سیمې اوسیدونکو له روغتیایي ډلې سره د یادې مېرمنې د ژغورنې هڅې پیل کړي دي، خو تر اوسه نه ده ژغورل شوې. خدای دې ورته د زړه صبر ورکړي. نوموړې سرچینې وایي چې کوهي ته لوېدلې مېرمن امیدواره هم ده. له تېرو څو میاشتو راهیسې په سویل او لویدیځه حوزه کې ژورو کوهیانو ته د ماشومانو د لوېدلو پیښې زیاتې شوې دي چې اوس د غټانو د لوېدلو خبرونه هم ورکول کېږي. هلته ځایي طالب چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې د څاګانو سرونه پټ کړي، خو بیا هم دغه ساه نو لکه څنګه چې پوهېږئ حتما سر خلاص پاتې و. بلخوا دا چې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر چې اوس مهال په افغانستان کې له لوړو زده کړو سره د مبارزې په وزیر مشهور دی، تازه څرګندونې کړي دي. دغه وزیر خبري ناستې ته ویلي دي چې غواړي د هیواد پوهنتونونو درسي سیستم بدل او نوې اسلامي موضوعات پکې ځای پر ځای کړي. شیخ حقاني زیاته کړه چې وزارت کوښښ کوي د افغانستان په سطحه نوې دیني مدرسې جوړې کړي چې په زرګونه زده کوونکي به پکې زده کړې وکړي. د هغه په خبره چې په دیني مدرسو کې به د درس ترڅنګ جنګي تمرینات هم ترسره کیږي. باید وویل شي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ تعلیمي نظام هم له فلج کېدو سره مخ دی. د طالب له لوري د پوهنتون په استادانو، محصلینو او کارمندانو باندې ډول ډول بندیزونه لګولي چې له امله د افغانستان تعلیمي نظام ډېر سخت ټکنی شوی دی. تیره میاشت د شیخ عبدالباقي حقاني په نامه یو مکتوب رسنیز شو چې پکې لیکل شوی و هغه استادان نشي کولی ترفیع وکړي چې د جمهوریت په وخت کې له حکومت سره کار کړی و، او هغه استادان هم ترفیع نشي کولی چې په مخکینی وختونو کې هغه محصلین ځورولي دي چې له طالبانو سره یې لاس درلوده او د هغوی جاسوسي یې کوله. اوس دا کوښښ روان دی کنه چې د افغانستان تر ټولو معتبر پوهنتون د کابل پوهنتون په مدرسه بدل کړي. د شیخ عبدالباقي له لوري د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې په محصلینو سخت بندیزونه لګول شوي دي. دولتي پوهنتونونو ته په اونۍ کې 3 ورځې نجونې او 3 ورځې هلکان درسونو ته ځي. د وزارت یادې پریکړې استادان او محصلین څخه زړتورونه کړي دي او ویلي دي چې دوی نشي کولی د 2 ورځو درس په 1 ورځ کې زده کړي. د یاد پلان له مخې د سهار له 8 بجو درس پیلېږي تر مازدیګره باید په پوهنتون کې پاتې شي. طالبانو په حکومت کې تر ټولو زیانمن شوې اداره د لوړو زده کړو وزارت دی چې وزیر یې شیخ عبدالباقي حقاني دی. اغلی حقاني په افغانستان کې له لوړو زده کړو مبارزې په نامه مشهور دی. شیخ حقاني چې تر دې مخکې په پاکستان کې اوسېده 9 میاشتې وړاندې هغه وخت کابل ته راستون شو چې طالبان په کابل باندې واکمن شول. تاسو هم د پوهنتونونو په اړه د دغه وزیر دغه ډول څرګندونې او پریکړې څنګه ارزوئ؟ تاسو خپل نظر، انتقاد او غبرګون په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم کوشش کوو ستاسو کومنټونه ولولو. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.